کچه پکې دا لومړنۍ مدرسه ده چې د ځایي خلکو په همکارۍ چارې بشپړې شوي دي. د دغې مدرسې په اړه چې دیني عالم ګلمرجان وایي چې خلک د دیني مدرسو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اقتصاد لرونکو خلکو ته موږ دغه خواهش دی هغې نه لرو، هیله لرو چې هغه څه وکړي، هغه د مدرسو سره د زنانو مدرسو سره ډېر کومک وکړي او ډېر نږدې نه ورته روشي، پاملرنه ورته وکړي. د ځوانانو پر استازیتوب حاجي القیم جان د یادې مدرسې پر رغېدو خوښي څرګنده کړه او زیاته کړه چې د یادې سیمې خلک همیشه د علمي مراکزو سره همکار دي. نو موږ غواړو چې په قوم کې داسې سوداګر کوششونه وکړي، د عام خلک کوششونه وکړي چې د علم د فوره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړو. هغه قومونه 3 قومونه لرو چې کوبي، لیونخیل، مولي، هدغې په لګښت نه چې د غریبانو د خپلو وینو د خپلو ویښکو په زورې دغه کور وکړلو، دا مدرسه یې فعاله کړله. بل لوري حاجي میربچا چې یادې مدرسې ته یې ځمکه ځانګړې کړي خوښي څرګندوي چې یو خړډاګې په یوه علمي مرکز بدل کړ. بیا موږ وغوښتل چې دا شیو دغه ځای کې موږ منځه کوه، د پلرینې شریکه مزه کوه. نو بیا موږ زړه وغوښتل چې دی ته داسې یو ابدي خیر ورسېږي چې په قبرونه یې په خښول شي او ورځې قیامت لپاره دی ژوند په جوړ شي. نو دغه کسې دا کیسه یې موږ په ذهن کې الله پاک وګرځوله. قومي مشران هم د یادې مدرسې پر رغېدو او مالي مرستو په راټولولو کې هڅې کړي او ژمن دي چې په راتلونکي کې به دې ته ورته مراکز جوړ او مالي مرستو سرچینې به ورته برابرې کړي. دا موږ کوبی، لیونخیل، ملیو پر قومي یوه ګډه مدرسه ده. نو په دا کې ډېر خلکو کوششونه وکړل، تکلیفونه یې وسلي دي، شخصي لګښت موږ دا مدرسه جوړه. اوس شکر الحمدلله علما ډېر دي او نجونې ډېرې دي چې تعلیم کوي، زده کړې کوي. انشاءالله فارغ بشي، دا چې فارغ شي نورو جنو ته نورو هغه ته به سبق کوي. په دغه مدرسه باندې چې تر 5 میلیونو افغانیو لګښت شوی، خو د قومي مشرانو په وینا چې لا هم مالي مرستو ته اړتیا لري څو د طالب العلم ته پکې وړ سهولتونه رامنځته کړي.